نن به د خانه کعبه فضایل ذکر کیږي چې دا څومره فضیلت والا کور دی. نو ټولو نه اول فضیلت د خانه کعبه دا دی چې په مخ د ځمکه باندې لومبنی کور چې جوړ شوی دی هغه خانه کعبه ده. دویم فضیلت دا دی چې خانه کعبه واحد یو داسې جماعت ته چې دا د ټولې دنیا قبله ده او د ټولې دنیا عبادت خانه ده. خانه کعبه د دنیا مختلف خلق راځي، سپین، تور، لوړ، مندرې، مړه هر رنګ خلق راځي بس او د دې کور نه طواف کوي، دلته عبادت کوي وزي. دریم فضیلت دا دی چې دا د برکت والا کور دی او دا ټول فضیلتونه په دې آیتونو کې ذکر دي. اوس مبارکن دا د برکت والا ځای دی، په دې کې برکت موجود دی، روحانی هم او جسمانی هم. جسمانی برکت پکې دا دی سوچو کا چې مکه مکرمه یو وړوکی غوندې ښار دی، د دنیا په لکو کروڑو خلق دلته راشي او ورځ دو ورځې نه تیرای، پوره شل پنځه ورځې تیرای او د مکې د ښار په خلکو تنګیږي نه، ټول خلک پکې ځای کېږي. دا برکت دی که نه؟ لکه زمونږ د جومات دا کمره ده، دغې یوه څو کسانه شپېته اویا کسانو پکې راځي، که ته به دې کې 500 کسانو دی دې لاندې چت کې نو نه راځي که نه؟ مکه کې بیا هم خلک ځای کېږي. یو برکت. بل برکت دا چې دا په لکو کروڑو خلک راشي دلته او دا په میاشتو میاشتو پراتی، نو د دوی دپاره چې کوم خوراک موجود دی خوراک نه ختمیږي. یو دکان کې د 500 کسانو سودا پرته ده او ته په 1000 کسان ورولي نو څه به پکې پاتې شي؟ دی رسیم نه. او د مکې مکرمې حاجیانو دپاره راتلونکو خلکو دپاره خوراک نه ختمیږي، دومره برکت دی. بل برکت دا چې قرآن کې الله دا بل برکت بارے فرمائی یجبا الیہ ثمرات کل شیء. دی مکی مکرمی ته هر قسم میوی راخکلی کیږي. مونږ خو تلي نیو، څوک چې تلي د هغې ته پته او مونږ دې مله بوځي، وایي هلته کې داسې داسې میوې دي چې مونږ یې پیژنو نه، داسې خوراکونه، داسې خشته شیزونه د خوراک مزیدار چې ته به حیران شي چې په دې شګو کې دلته کې څه کېږي. اول ته الله تعالی هغه راجمع کړي دي. بل برکت وګوره چې په حج کې څومره ځناور حلالیږي، ګډې چیلی او غټ څاروي، او بیا هم دا څاروي خلکو باندې کمیږي نه، دلته راځي او ولالیږي، راځي او ولالیږي. دی باندې یو مغربي ذهن والا کس یو انګریز اعتراض کړو چې مسلمانان ظلم کوي، په یو ورځ باندې غټ اختر په ورځ باندې په لکو کروڑو څاروي د دنیا مختلف علاقو کې حلال شي، دا خدای څاروي ختموي، دی ظلم کوي. نو ردی جواب دا دی چې دا اعتراض تاسو خطا دی. کم شیز چې څومره استعمالیږي دومره دا ډیریږي. دلته یو مشر اوس هم شته، هغه مونږ ته وایي که تاسو یو رسم ختموئ که نه نو د هغې تذکره پرېږدئ، یعنې بار بار هغه رسم یادوئ، ما تاسو یې مه یادوئ، خلک به یې نه یادوه، په خپله ختم شي. او که تی یادې چې دا داسې او داسې او داسې خلک به ستا راغسته دا کار کوي. بیا له ډېر خشته مثال راکو، وای زمونږ په دې علاقو به پخوا خلکو مرچکي کرل، وای هر چا به چې مرچکي او مرچکي او مرچکي به ټولو خلکو مرچکي کرل. بیا د مرچکو ذکر خلکو پرېښو، مرچکي تذکره چانو کوله، مرچکې ختم حلال دلته څوک مرچکې کوي، چاته پته نشته چې مرچکې څنګه کرل کېږي او څنګه بوټې وي او څنګه روزي. نو کوم شی چې څومره استعمالیږي دومره دا ډېرېږي. په یورپ کې هغوی د هر څه نه شراب وباسي، د میوې نه وباسي، د انګور نه وباسي، د کجوري نه وباسي، د وریجو نه وباسي. نو ټولو نه زیات چې کوم شی په یورپ کې استعمالیږي د وریجو شراب استعمالیږي. نو دا فصل دی وکري او ویری به ټول نه شراب جوړ کی،
نو وګوره په یورپ کې ټولو نه زیات فصل به د اوربشو او د اوریجو وي. ولې ځکه د دې کټۍ زیاته ده. نو چې د کوم شي استعمال زیاتی د هغې آمدن هم زیاتی. نو په خپله خو هر کال دومره د اوربشو فصل ضایع کوئ یو حرام شیز باندې لګوئ یا خیر دی. خو که مسلمان د الله یو حکم پوره کوي نو دا خیر نه دی. خو نو څومره څاروي حلال شي د برکت د خانه کعبې او د مکې مکرمې د وجې نه ختمیږي نه. بل یو عظیم برکت کله چې دا حاجیان کاڼې رالي او دا شیطانان ولي دا دوه ورځې شیطانان ویشتلي که نه مختلف قسمه. نو په حدیث کې دې نه منع راغلی ده چې یو حاجي دې ورشي او د شیطانانو سره چې نږدې کوم کاڼي پراته دي دې نه دې کاڼي راوالي او دلته نه به نه رالي کاڼي به لرې نه رالي شاته نه ځان سره به لرې نه کاڼي راوړي مزدلفې نه به کاڼي راوړي ځان سره یا لرې نه کاڼي راواله شیطانانو سره بدن نه کاڼي نه رالي. اوس حدیث کې راځي حدیث کې راځي چې کله حاجیان دا شیطانان په دې کاڼو اولی نو په یو حج کې څومره کسانی تقریبا په کروڑو کسانی. ته مثال اندازه لګوا چې 3 کروڑه کسان یویش کاڼي ولی مثال دل زره ورکا اوسه لوی ډمبر به جوړیږي. خو په تاریخ کې اوسه پورې چرته د دې کاڼو یو ډمبر نه دی جوړ شوی یو موړه نه ده جوړه شوې او نه دې دپاره څه یو تنظیم شته چې هغه ګاډی راولي او دا کاڼي وړي نه تنظیم هم نشته. نو دا کاڼي چېرته لاړه؟ نو حدیث مبارک کې راځي وایي د چا حج چې قبول شي که نه نو فرشتې راشي دا کاڼي اوچت کړي او یویسي او د چا حج چې قبول نشي د هغه کاڼي دلته پاتې شي. نو دا لږ ډېر کاڼي چې دلته پراته دي دا د هغه بدقسمته خلکو کاڼي دي چې هغه دلته کې پراته دي. دا بل برکت. نو دا ټول سرزمین د برکت نه ډک دی. بل روحانی برکت دا د خانه کعبې چې یو مونځ پکې په 1,00,000 مونځونو دی. تا یو مونځ ادا کو دا داسې شوا چې تا 1,00,000 مونځونه وکړه. خو د دې به ګورې دا مطلب نه وي چې هلته کې یو میاشت مونځونه وکړې او ته چې بس ما خو پې تر یو 200 کالو مونځونه ور واړو بس مونځ به نه کومه نه دا مطلب نه دی. هغه یو اضافي ثواب مراد دی. لکه یو سړی حدیث کې راځي چا 3 ځل قل هو الله احد ویلي دله د یو قرآن پاک د ختم ثواب ملو شو. نو بس زه په کلار بستره کې کېناستم چې قل هو الله احد له مې ګوډه ورکا او تلاوت کوم نه او بل کس لګیا دی په یو میاشت او 2 میاشت یو کال کې یو ځل قرآن پاک ختم کړي ولې زه هغه برابر یو نه د ختم ثواب ماته ملو شو. خو د یو ټکي بدله کې چې کوم نیکی او کوم ثواب د فل ختم دی هغه ماته نه ملاوي وره. نو تعالی د 1,00,000 منځونو ثواب خو ملو شو خو ستا په ذمه چې کوم فرض منځونه دي نور ابکې دا اضافي ثواب دی. نو دا ټول برکتونه د خانه کعبې دي. بل مکه مکرمه الله د خانه کعبې د وجنه د حملو نه محفوظه کا دی باندې خلک لړ نشي کولای. یاد ساتئ کله چې دی ابرها دا به ان شاء الله تفصیل کی راشي د یمن راغله او په خانه کعبه حمله کولو اتیان راوستیو. نو اتیان ادلیه بلاوی هغه سره مقابله ډیر ورانه شي خراب شي سخت شي. نو دا ابرها راغله او د عبدالمطلب سے سل اوخانه په قبضه کې واغشته. عبدالمطلب سے یو ډیر بهادر انسان د باندې بچته ورس بیان کوخه دا د نبی رسول الله نیکو یو ډیر بهادر انسانو د قریش مشر د خانه کعبې نگرانو د ټولي مکی سردارو نبی اسلام د سردارانو خاندان کې راغلي دي او نبی اسلام خود د دوه جهانو سردار دی. نو دې راغو ابرهه نو ابرهه چې دی وکتو بس د خپل تخت نه راکوشو او نه ورته درې داسې. نو عبدالمطلب ته وایي سره راغلی یریدوم دی که نه ځکه د عبدالمطلب نوم خو یې اورېدلی دا ډېر بهادر او ډېر دغه سړی دی. نو عبدالمطلب دا یره راغلی ما هغه زما سل اوښان چې کوم تا په قبضه کې اغېشتي دي هغه راله راکه. ابرهه لاړو په خپل تخت کېناستو وی خاندل وایي ته چې کله را دننه شوي یا ته ما صحیح کړی نه وې نو ستا نه ډېر زیات یریدم خو تا په راتګ سره دومره کمزورې خبره وکړه چې زما تا نو سترګم نه رپي. نو ورته ولې وایي ستاسو عبادت خانه زه قبضه کوم سبا له به ورانومه تا سره د هغې فکر نشته
تا سره د خپل خوانو فکر دی چې اصل خان مال راکا نو کمزوري خبره دی وکا. نو عبدالمطلب سے وته ګوره خبره کمزوري نه ده، زه د خپل سلو خانو مالک ما نه زه خپل خان غواړم او هر چې خانه کعبه د هغې مالک خو زه نیمه. د خانه کعبې مالک خو هغه ذات دی، هغه پوهېږه د هغه کار پوهېږه زموږ څه کار دی پکې. ابرهه دا خبره سپکه واغشته، عبدالمطلب سے خپل سلو خان واغشته راله او د خپل قوم ته وي هلکه وایي دې ځای نه وځئ بار ته، د مکې خلکو ته یې وي دې ځای نه بار وځئ وایي او دغه فلاني غر کې به پناه والو ځکه په دې خلکو به خامخا عذاب راځي. دی اوس پیغمبر نه دی ښه او مسلمان هم نه دی، عجیبه خبره ده ښه مسلمان هم نه دی، عجیبه خبره ده. خو الله خو هر څوک مني که نه، نو دی باندې به د الله عذاب راځي وایي. نو دا خلک ووته بهر غر ته، چې غر ته ووته نو په دې خلکو باندې عذاب رالو. هغه طوطاګرګي یا مارغان راغ ابابیل او کانې به یې راغورځولو او اتی به یې تباه کولو. کله چې دا واقع وشوه نو خلکو به بیا د عبدالمطلب صاحب د خاندان ډېر عزت کولو چې دا خو د خدای دوستان دي، چې دوی عذاب به راځي او عذاب رالو. نو بیا خلکو په مکه مکرمه باندې چا حمله نه کوله، دا خلک په امن کې شو او قریش خاندان بیا دومره په امن کې شو چې پخوا هغله به ډېر زیات وو. نو چې قافله به تله نو که د قریشو قافله به وه نو دی به دوی مونږ قریش یو، بس غلو به ځئ بس سم چې غشتي واپس والی ځئ مونږ تاسو ته څه نه وایو، تاسو د خانه کعبې پالونکي خلک یې مونږ به غرق شو. نو الله وایي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف. قریشو خوشحالۍ دپاره ما هغې ته د یخنۍ او د ګرمۍ سفرونه آسان کړي دي، غلم له ورته څه نه وایي. نور امن څه ته وایي؟ بل څوک چې په دې خانه کعبه کې داخل شو هغه د امن والا دی. یو سړي بهر قتل کو خانه کعبه کې پناه واغشته تی دننه نشي قتل کولی، خانه کعبې ته راغو ناست دي بس پولیس دي په څه طریقې سره هلته کې تنګ کي خوراک کاک دې به بند کي خپله بار جبار روزي هلته یې رونیسه. بیا خانه کعبه کې دننه به فساد نه کې، خانه کعبه کې دننه به ښکار هم نه کې، ښه مښکلې مزېداره اوسه یې رادن نه شوه، نه به یې ښکار کې یا بل څه ښکار رادن نه شو. وایي تاریخ دا کتلی دي چې د حرم ته کله یو ښکار رادن نه شوی دی که نه هغه هم د انسان نه یریږي. ای کې الله دومره شعور ایښی دی چې په دې ځای کې مسلمان ښکار نه کوي. بل دې علاقې ته مشرک نشي راتلی، یاد ساتئ یهودي عیسائی مشرک چې د هغه په سینه کې ایمان نشته الله وایي دا مردار دی، دې حرم ته داخلېدی نشي. اوس د سعودي دا بادشاه بې غیرته د بعض علاقو ته د یهودیانو داخلېدل جایز او کلاوې کو خو دې نشي کلاولی، دا خو به دې وایي اسم نشي کولی، د دې حفاظت ذمه داري الله غشتې ده. نو دا ډېر د امن والا ځای دی ښه د فضایل دي، ډېر ښایسته ځای نه دي. نو الله دې موږ ته بزبوزي د اوسېدو ځای نه دي. نو الله فرمایي فی آیات بینات په دې کې نښې دي ښکاره، دغه نښې وي چې مونږ ذکر کړي. مقام ابراهیم په دې کې د ابراهیم علیه السلام د ودرېدو ځای دی، دا ورته ما ویلي وو. هغه کاڼې چې کوم باندې ابراهیم علیه السلام به ولاړو د خانه کعبې تعمیر به یې کولو او د کاڼي ځان نرم کو ابراهیم علیه السلام ته، نو د ابراهیم علیه السلام د مبارک خپو چاپ په دې کې دننه شو او دا کاڼې ډېر وخته پورې بیا پروتو د خانه کعبې دروازې سره نږدې خلکو به یې زیارت کولو، بیا یې لږ لرې کو، بیا یې لږ مخکې یوړو یو شیشه کې بند کو، اوس پته لګي چېرته دی شته اوس هم شته. مقام ابراهیم په دې کې د ابراهیم علیه السلام د ودرېدو ځای دی. ومن دخلو او څوک چې دې ته داخل شو کان آمنا دی به امن والا وي، هغه ته بس نه وي. ولله علی الناس او د الله لپاره لازم دی په خلکو باندې حج البیت، حج د خانه کعبې، بیت نه مراد خانه کعبه ده. من استطاع الیه سبیلا د چا چې دې ته د ورتګ طاقت وي، نو د ورتګ طاقت به د چا وي نو ځان پې پوهې کوي. هغه کس چې د حج ورځې راغلي، د حج ورځې کومې دي؟ شوال، ذیقعده، ذوالحجه او په آخرنو لسو ورځو کې حج کېږي. شوال میاشت راله اسلامي، شوال میاشت راله او تا سره دومره پیسې شته چې ته پې د جس ټکټو کې او ته چې هلته څو ورځې اوسېږي هغه مو د هوټل خرچ او د خوراک خرچه دې هم پې کېږي او څومره ورځې ته هلته کې تېرې
نو دومره ورځو مطابق تا په خپل کور کې پیسې هم پریښې وي، دومره پیسې تا سره وي، نو پتا باندې حج فرض دی، حج بکې. امام مالک رحم الله خو ډېر سخت شرط لګولی دی، هغه وایي زاد او راحله، مونږ هم دا وایو خو هغه یې لږ نور هم سختی. زاد او راحله سورلي دي برابره ده او خوراک در سره شته، نو ما خبره ده کور کې دې خوراک پرېښې دی یا پیسې د تګ راتګ هم در سره شته، ټکټ دې هم کېږي، پتا باندې حج فرض دی. اوس که چا حج ونه کړو نو الله ومن کفره، چا چې د وس مطابق د حج نه انکار وکړو لا نړو نو فإن الله غني عن العالمین، الله د مخلوق نه بې پروا دی، ستا د حج الله ته څه اجت نشته دی، خو په خپله به تباه شي. نو اوس په یو حدیث کې دام راځي چې د چا د حج طاقت او وس شته او د حج ونه کو نو مسلمان خو نه دی، مسلمان خو پاتې نشو، اوس د ځان له مذهب خوښ کی که په یهودیت دین باندې مړ کیږي او که په عیسیت دین باندې مړ کیږي. د چا چې وس او طاقت وي او د حج اونکو نو مسلمان خو نه دی، اوس د ځان له یو مذهب خوښ کی که یهودي مړ کیږي او که عیسیي مړ کیږي، نو حج په دغه کسانو باندې فرض دی. صلی الله تعالی علی خیر محمد و آله و اصحابه. اللهم انك عفو تحب العفو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله عليه وسلم.